امریکایی خبریالی سینټا ډان په 3 پاکستانی چارواکو تور پورې کوي چې په دې جنسی تیری کړی دی. نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې میشتې امریکایي ښځې د پاکستان په پخواني لومړي وزیر او کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی دی چې پر هغې یې جنسي تیری کړی. هغې همداراز د پاکستان پخواني لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني او د روغتیا پخواني وزیر مخدوم شهاب الدین باندې هم تور پورې کړی دی. هغه وایي کله چې د پاکستان د ولسمشر په ماڼۍ کې وه، دوی ورسره د تیری هڅه کړې وه، خو بل لوري ته د پاکستان پخواني لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني د امریکایي ښځې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې که زه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورغلی یم نو هلته به مې له هغه سره لیدنه وه. دې امریکایي ښځې هلته څه کول؟